السلام علیکم د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. هره ورځ نږدې 15 میلیارده انسانان په ټوله نړۍ کې په ورځني ډول د موبایل څخه کار اخلي، چې دا شمیره د هرې ورځې په تیریدو سره د زیاتېدلو په طرف روانه ده. د موبایل څخه کار اخیستنه په اوسنۍ نړۍ کې په ورځني عادت بدل شوی، داسې چې کیدای شي د ډیرو خلکو لپاره د ځیرک موبایل څخه پرته ژوند کول ستونزمن واوسي. دا یو واضح حقیقت دی چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټلیفون په واسطه زیات شمیر کارونه سرته رسیږي، د بیلګې په ډول د ارتباطاتو، تجارت، تعلیم او تربیه او داسې نورو برخو کې د موبایل څخه په زیاته اندازه ګټه اخیستل کیږي چې هیڅ کله سترګې نشي ورڅخه پټېدلی. په ننني عصر کې د یوه پرمختللي او قیمتي زیرک موبایل درلودل د 21مې پیړۍ د فیشن یوه برخه بلل کیږي او د ټولنې هر قشر د استثنا څخه پرته هڅه کوي چې د هغې څخه ګټه پورته کړي. د ټولنې هر قشر لکه سیاستوال، سوداګر، زده کوونکي، استادان او حتی عادي خلک د موبایل څخه د خپلو ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره ګټه اخلي. دا یو حقیقت دی چې ستاسو ټلیفون ډیر زیات کارونه درته کوي، مګر آیا تاسو کله داسې فکر کړی چې ستاسو همدغه ټلیفون یو شمیر داسې کارونه هم سرته رسوي چې تاسو د هغې څخه خبر نه یاست؟ د بیلګې په ډول ستاسو همدغه ټلیفون کولی شي چې د پوستکي د بیلابیلو ناروغیو د انتقال سبب وګرځي. موږ او تاسې هره ورځ په تکراري ډول خپل ټلیفون د خبرو کولو پر مهال د خپل غوږ او د مخ د پوستکي سره په تماس کې راولو. آیا تاسو کله داسې فکر کړی چې ستاسو د ټلیفون سکرین په کومه اندازه ملوث دی او کوم شمیر میکروبونه ستاسو پوستکي ته انتقالولی شي؟ د هغه څیړنو له مخې چې په همدې برخه کې سرته رسیدلې دي، دا ثابته شوې ده چې د ټلیفون سکرین کولی شي زیات شمیر بکتریاوې، ویروسونه او داسې نور مرضي عوامل د انسان پوستکي ته ولېږدوي. د همدې څیړنې په اساس داسې ویل کیږي هر وار چې موږ او تاسې خپل ټلیفون د غوږ او د مخ د پوستکي سره په تماس کې راولو، د ټلیفون د سکرین څخه نږدې 1,000 بکتریاوې، ویروسونه او داسې نور مرضي عوامل زموږ او ستاسې پوستکي ته انتقالیږي چې کولی شي د پوستکي بیلابیلې ناروغۍ لکه زخې، ځواني دانې او د پوستکي داسې نورې مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي. د دې له امله چې دغه چاره په ورځني ډول په تکرار سره څو ځلې سرته رسیږي، کولی شي په هغه خلکو کې چې د کمزوري معافیت درلودونکي دي او یا ثانوي ناروغۍ ولري د دې مشکل د منځته راتللو خطر په زیاته اندازه لوړ کړي. د همدې څیړنې په اساس دا ثابته شوې ده چې د ټلیفون سکرین د تشناب د یوه سیټ په پرتله د میکروبونو د انتقال زیاته وړتیا لري. د دې ترڅنګ وروستیو تحقیقاتو دا هم ثابته کړې ده چې د ټلیفون سکرین کولی شي د کورونا ناروغۍ د انتقال لپاره هم یوه مناسبه وسیله واوسي. دا چې موږ او تاسې ټول په زیاته اندازه د ځیرکو ټلیفونونو څخه په ورځني ډول کار اخلو او زموږ او تاسې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، نو اړینه ده چې دې موضوع ته په کافي اندازه پام وکړو او په ورځني ډول هر څومره چې امکان ولري د خپل ټلیفون شیشه د سانیټایزر او یا پاکونکو موادو په واسطه صفا او ضد عفوني کړو ترڅو د دې ناروغیو څخه مو ځانونه محفوظ ساتلی وي. آیا تاسو پورته ذکر شوي ستونزې کله تجربه کړې دي؟ او آیا داسې کوم څوک پیژنئ چې د ټلیفون د کارونې له امله پورته ستونزې ورته پیدا شوي وي؟ خپل نظر مو راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. ستاسو څخه اورېدل به مو ډیر زیات خوشحاله کړي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.